بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو زده کوونکو ټولو ته د سلام وي. ټول ستړي مه شئ. خدای دې وکړي چې روغ صحت ولرئ او ټول دې ته آماده اوسئ چې موږ نن تاسو ته درس در وړاندې کوو. مخکې د دې نه چې تاسو ته نوی درس در وړاندې کوو، خو زه به تاسو ته د تیر درس په هکله باندې وایم چې تاسو کې تیر درس چې ما تاسو ته کورنۍ دنده درکړې وه، د هغه څه شي په باره کې مو تاسو ته دنده درکړې وه، د یو رګه تزویج، هغه یو صفت دوه صفته چې موږ دلته په درس کې لوستلي وو، نور صفتونه مې تاسو ته ویلي وو، هغه نوي صفتونه چې تاسو په پیدا کړي وي، ټولو پیدا کړي دي. ډېر ښه، خدای دې وکړي چې همداسې فعاله په ټول درسونو کې اوسئ. اوس راځو نوي درس ته. نوي درس ته تاسې د منډل په هکله ډېرې خبرې واورېدلې او په هغه خبرو باندې ټولې تجربې چې څنګه سرته ورسولې په هغې هم پوه شولې. اوس راځو په خپله د منډل په قوانینو باندې، چې منډل قوانین چې کوم وضع کړي دي هغه قوانینو کې څه شی دي. اوس راځو د دې قوانینو په هکله باندې موږ او تاسې د منډل قوانین، نننی درس یا نننی لوست مو څه شی دی؟ د منډل قوانین. د منډل قوانین. اوس راسو د منډل قوانینو ته. موږ او تاسو په دې باندې ښه تاسو شاګرد زده کوونکو پوهیږئ چې په تېر درس کې مو لوستلي دي چې منډل 4 فرضیې وړاندې کړې وې. هغه 4 فرضیې اوس په قوانینو. اوس راځو دغه قوانین لولو. دا 4 څه شی درلودل؟ 4 قانونه ول. نو 4 قانونه چې ول، اول قانون باندې به راشو موږ او تاسو وغږیږو چې اول قانون د منډل د څه شي په نامه یادېږي؟ د منډل اول قانون د واحدو اوصافو په نامه، د واحدو اوصافو، د واحدو اوصافو یا هغه علمي اصطلاح به زه تاسو ته هم ولیکم چې تاسو دغه علمي اصطلاح سره هم آشنا شئ. داسې علمي اصطلاح به دلته ولیکم چې تاسو اوس موږ ویلي چې د واحدو اوصافو. اوس راسو دا لیکو چې law of unit څه شی؟ character. characters. اوس راسو دا قانون ته چې دوهم اول قانون څه شی دی؟ law of unit characters. راځو چې د منډل په خپلو تجاربو کې چې کله تجربې سرته ورسولې، دغه څه وکړله؟ مخکې د دې نه چې دا قانون منډل په دې نه پوهېده. په څه شي نه پوهېده؟ په دې معلومات یې نه درلوده چې کروموسوم او جین په هکله یې معلومات نه درلودل. خو د تجربو څخه یې داسې څرګندېدله چې دغه صفت چې لیږدول کېږي د یو عامل په وسیله باندې. د څه شي په وسیله باندې؟ د یو عامل په وسیله باندې لیږدول کېږي. یا دغه عامل څه شی ده؟ د دغه عامل په وسیله یا کتابو کې ذکر کړی چې ستاسو کتابو کې ویلي دي چې فاکتور، چې د فاکتور په وسیله باندې لیږدول کېږي. د څه شي په وسیله باندې؟ نه جین پیژنده معلومات درلودل په هکله باندې، او نه د کروموزوم په هکله معلومات درلودل. ولې دا یې ځان سره استدلال کوو. څه شی کوو؟ استدلال یې کوو چې یو صفت چې لیږدول کېږي دا به یو عامل شتون ولري چې دا یې لیږدي، یو فاکتور شتون لري چې دا یې لیږدي. خو یو خو یې دا خبره وکړله، بل کله چې منډل دا خبره وکړله، بل یې ویل چې کله دغه عامل متبادله، ځکه د ډېرې تجربې سرته ورسولې، ولې دا متبادله صفت چې کله لیږدول کېږي متبادله دی، یعنی دا د صفت یو حالت نه 2 حالات لري. 2 حالات یې په تجربو کې ولیدل، چې په اول نسل کې به یو نتیجه لاسته راوړله او په دوهم نسل کې یعنی په ابدو کې به بله نتیجه لاسته راوړله. نو ده ویلې چې نه، اوس دا خو یو عامل شته دی، خو عامل به دا څه شی وي؟ جوړه به وي. دا عامل به څه شی وي؟ جوړه به وي، چې په جوړه شکل سره دغه یو صفت لیږدول کېږي. دا د تجربو څخه څرګنده شوله چې د هغه مخکنۍ تجربې سرته رسولې وي. نو دا به یې ویلې چې یو صفت چې لیږدول کېږي د یو جوړه عاملو په وسیله باندې. د څه شي؟ یوه جوړه. نو ده ویلې چې کله چې یو صفت لیږدول کېږي، دا صفت به یوه جوړه لیږدوي. څه شی به یې لیږدوي؟ یوه جوړه به یې لیږدوي. یوه جوړه. څه شی؟ دغه یوه جوړه فاکتورونه. اوس تاسو کتابونو کې هم ذکر دی چې فاکتورونه. اوس دغه جوړه فاکتورونه باندې چې لیږدوي، نو دا څه شی لیږدوي؟ یو صفت لیږدوي. څه شی لیږدوي؟ دغه یوه جوړه فاکتورونه.
نو منډل په همدې کار وکړ په اول قانون کې. اول قانون یې وضع کړ چې کله یو صفت لیږدول کېږي د مور او پلار څخه دلته حامل شتون لري. خو دا د ده ته معلومه نه وه چې کروموزوم او د جین په هکله ده ته هېڅ معلومات نه و. خو استدلال یې دا وکړه چې کله یو صفت لیږدول کېږي د یو عامل په وسیله لیږدول کېږي. بیا چې کله هغه خپله تجربې سرته رسولې وي نو د هغه تجربې څخه یې دا ویلې چې متبادله حالات لري. او چې متبادل حالات لري نو د متبادل حالاتو څخه وایي چې دا یوه جوړه فاکتورونه دي. یوه جوړه فاکتورونه شتون لري چې دغه یو صفت لیږدوي چې هغه یو د مور او بل د پلاره څخه اخلي. نو دغه قوانین، دغه لومړی قانون د منډل د څه شي په نامه یاد شو؟ د law of unit character. دا قانون د واحدو اوصافو په نوم ونومو او د ژنیټیک لومړی قانون جوړوي. اوس راسو د منډل دوهم قانون ته. دا خو لومړی قانون. اوس راسو د منډل دوهم قانون ته چې په دوهم قانون کې څه وایي. د منډل دوهم قانون د څه شي په نامه یادیږي؟ د منډل دویم قانون به موږ او تاسې د منډل ولولو. د منډل دویم قانون. دا دوهم قانون څه وایي؟ دوهم قانون کې به اوس راشو چې په دوهم قانون کې منډل څه شی وکړ؟ منډل کله چې تجربې سرته ورسولې نو تجربې چې سرته ورسولې دی ولیدل چې دغه صفت د یوه جوړه فاکتورونو په وسیله باندې کنټرولېږي. د څه شي په وسیله باندې؟ د یوه جوړه فاکتورونو په وسیله باندې کنټرولېږي. د تجربې چې کله سرته رسولې نو په خپلو تجربو کې داسې ولیدل چې په اول حالات کې به یو څه لیدل، په اف یک کې یعنې اف یک نسل کې به ټولې دانې په یو رنګ لیدل، ولې اف دو کې چې کله اف دو به اف یک به سره کلاس کې په اف دو نسل کې به چې کله ولیدل نو دلته تغییرات منځته راتلل. څه تغییرات منځته راتلل؟ یعنې مخکینی صفت چې پټ پاتې و هغه په اف دو کې راښکاره کېده. په څه شي کې؟ په اف دو کې راښکاره کېده. نو چې کله په اف دو کې راښکاره کېده نو دا استدلال یې ځان سره و چې یو صفت د یوه جوړه فاکتورونو په وسیله څه شی کېږي؟ راښکاره کېږي چې دغه جوړه فاکتورونه څنګه څه وخت قوي کېږي، څه وخت پټ پاتې کېږي، څه وخت ښکاره کېږي. نو د دې قانون دوهم قانون یې د پرنسپل آف ډامیننټ ریسیسیو په نامه ونومو. په کوم قانون یې ونومو؟ پرنسپل، هلته ځینې کتابو کې بیا تنافي هم ورته لیکي. نو اوس پرنسپل Principal dominance recessive په نامه یې ونومو. د څه شي په نامه یې ونیو؟ د پرنسپل ډامیننس ریسیسیو په نامه یې ونیو. د پرنسپل دغلته یو اشتباه وبښئ ګرانو زده کوونکو، دغه ال دی دغه ای دی. د پرنسپل ډامیننس ریسیسیو په نامه یې ونیو. یا د بارزیت قانون چې ورته وایي، د بارزیت قانون موږ تاسې وایي چې دوهم قانون یې څه شی دی؟ د بارزیت مخفي او مخفي هم مخفي. نو د دې قانون په نامه یې څه شی ونومو. ولې دی په دې قانون باندې؟ ګرانو زده کوونکو تاسو په دې پوهېږئ چې دی ولې د بارزیت او مخفي قانون ونومو؟ ځکه چې کله چې د تجربې سرته ورسولې نو تجربو څخه یې دا څرګنده شوه چې یو صفت به په اف یک کې نه څرګنده کېده. کله به چې تجربه سرته ورسوله په اف یک کې څه شی نه کېده؟ هغه صفت نه راڅرګندېده. ولې په اف دو کې به څه شی شو؟ هغه صفت راڅرګند شو. نو د دا ځان سره وویل چې کوم صفت چې راڅرګندېږي هغه د څه شی دی؟ ډامیننس دی.
څه شی ده؟ ډامیننس ده. ښه چې ده؟ ډامیننس ده. دغه صفت ده، یعنی ښکاره ده. څه شی ده؟ ښکاره کېږي. او کوم صفت چې نه ښکاره کېږي، فیفیت کې نه ښکاره کېږي، هغه څه شی ده؟ پټ ده. څه شی ده؟ پټ ده. دا ښکاره ده او دا پټ ده، یعنی پټ پاتې کېږي، نه ظاهرېږي. ولې دا ظاهرېږي؟ موږ په ظاهر کې وینو. څه شی وینو؟ په ظاهر کې دغه صفت لیدل کېږي. هغه صفت چې ښکاره شي هغې ته ډامیننس وایي، هغه صفت چې پټ پاتې شي هغه ته ریسیسیو وایي. څه شی وایي؟ ریسیسیو یا پټ پاتې کېږي. دا ځکه دې هغه خپلو تجربو کې دا ولیدله، په خپلو تجربو کې ولیدله. کله چې دا نسلونه سره یو ځای کول وبه یې لیدل چې فیفیک کې هغه صفت چې راښکاره کېږي هغه صفت د ښکاره دی، او هغه صفت چې پټ دی هغه چې د ښکاره کېږي هغه پټ دی. اوس راځو دې ته چې دا ولې پټ دی او دا ولې دا پټ دی او هغه ښکاره دی. پټ ښه دغه جین څه شی دی؟ امینه یې تاسو ته وایم چې قوي دی. په کوم باندې؟ په دا پټ باندې. دا بارز دی. په څه شي باندې؟ په پټ باندې. د دې جین بارز دی. د دې جین د دې په مقابل کې څه شی دی؟ ضعیفه دی، نه ځان ښکاره کوي. چې ځان یې ښکاره نه کړ نو پټ پاتې شو. ولې پټ پاتې؟ کله چې پټ پاتې شي نو هغه په افدو کې راڅرګندېږي. د یادونې وړ دا ده چې په دغه قانون کې چې موږ وایو چې دغه صفت ښکاره صفت چې وایي دا ښکاره صفت ده او دا پټ صفت ده. اوس دغه صفت او دا صفت، دغه صفت چې ده ډامیننس همیشه دا څه شی نه وي؟ بارزه نه وي، یا پټ وي او یا ښکاره کېږي، یا خالص وي او یا ناخالص چې ورته وایي. دا همیشه خالص وي تر څو چې بل د دې صفت ورسره یو ځای نشي نو هغه که هر صفت وي هغه چې یو ځای نشي دا نه ظاهرېږي. نو دا همیشه خالص ده او دا څه شی ده؟ یا خالص وي او یا څه شی وي؟ مخفي وي. اوس راځو د دوهم دا قانون باندې تاسو هم پوه شوئ. راځو د قانون د منډل دریم قانون ته چې دریم قانون څه شی ده؟ د منډل دریم قانون ته راځو. د منډل دریم قانون. ښه، دریم قانون کوم قانون ده؟ د منډل دریم قانون د جداوالي ده. د څه شي ده؟ جلا یا جداوالی چې ورته وایو د جداوالي قانون ده. د څه شي؟ د جلا والی قانون. د جلاوالي قانون. څنګه؟ موږ او تاسو وایو چې کله جنسي حجرې سره تشکیلیږي په دغه وخت کې سره دغه حجرې څه کېږي؟ جلا کېږي. دا څوک وایي؟ منډل وایي. وایي کله چې جنسي حجرې سره یو ځای کېږي دغه جنسي حجرې څه شی کېږي؟ مخکې د دې نه چې دا سره یو ځای شي دا جدا کېږي. څه شی کېږي؟ جدا کېږي. کوم؟ دا ګمیټونه سره جدا کېږي. یعنی جنسي حجرې چې مخکې د دې نه سره تشکیلیږي یا یو ځای کېږي، کله چې تشکیلیږي دغه جنسي حجرې یا ګمیټونه ورته وایي، دا څه شی کېږي؟ جدا کېږي. موږ او تاسې مخکې یو صفت ووایو. په یو صفت کې که چېرته موږ ووایو دا ټي او دا ټي جګ قد ورته وایو، دغه دواړه څه شی دي؟ ګمیټونه دي. منډل څه شی ویلي په دریم قانون کې؟ په دریم قانون کې دا ویلي چې که چیرې دغه جنسي حجرې سره یو ځای کېږي مخکې د دې څخه دا سره څه شی کېږي؟ جلا کېږي. نو چې کله جلا کېږي دا چې کله یو ځای کېږي نو دا ګمیټ به څه شی شي؟ دلته جدا شي او دا ګمیټ به دلته سره جدا شي. نو دا جدا شوه مخکې د څه شي څخه؟ د یو ځایوالي څخه. کله چې موږ وایو چې د مخکې د یو ځایوالي څخه دا ګمیټونه سره جدا کېږي نو ګمیټونه څه شی شول؟ جدا شول. دا ځان ته او دا ځان. دا چې کله بل سره یو ځای کېږي مثلا ټي وړوکی او ټي وړی نو دا هم سره جدا کېږي. څه کېږي؟ جدا کېږي. دا هم جدا کېږي. دا ځان ته ګمیټ جوړېږي. دا ځان. دا په کوم وخت کې؟ دا د کراس په وخت، د تقسیمېدلو په وخت. یعنی مور او پلار سره ګمیټونه یو ځای کېږي مخکې د دې نه دا جنسي حجرې د یو ځای کېدو څخه څه کېږي؟ جلا کېږي. نو دا هم جدا شوې. ګورئ جدا شو. نو یو د دې څخه به راځي یا به راشي دا به د دې سره یو ځای شي. نو دا
که چیرې د دې سره یو ځای شي نو دا یو ګامیټ چې هغه هلته مخکې جدا شو دا بل ګامیټ. که دا مور ووایو صحیح ده، دا مورني ګامیټونه دي، دا پلرني صحیح دی، دا پلرني ګامیټونه دي. نو دواړه سره جدا شو. ولې اولاد ته چې انتقالیږي څه شی انتقالیږي؟ بیا جوړه انتقالیږي. څنګه جوړه انتقالیږي؟ یو د پلار څخه د مور څخه واخیسته، بل د پلار څخه واخیسته. ولې اولاد ته څه شی شو؟ جوړه ولېږدول شول. یعنی دغه صفت هر صفت اوس که دا قد ونیسو صحیح دی، نو هغه قد اولاد ته دواړه هم د ټیټ هم جګ دواړه ګامیټونه څه شی شول؟ ولېږدول شول. خو یو به په ظاهري کې موږ وینو او بل به پټ پاتې کېږي. نو دا هم څه شی شو؟ درېیم قانون دی چې اوس دا قانون په د جینیټیک په هغه کې په لومړي قانون باندې څه شی کوي؟ نوموي. اوس راسو د جینیټیک درېیم قانون چې اوس موږ ولوسته دی، د اول قانون باندې هم اوس وایي چې اول قانون یې د جینیټیک جوړ کړی دی. راسو د دې لپاره چې د باندې تاسو هم پوه شوئ، راسو څلورم قانون ته چې څلورم قانون یې د منډل په څلورم قانون کې څه ویلي دي. دا خو دوه قانونه شلل. راځو د منډل په څلورم قانون باندې چې څلورم قانون کې څه ویلي. د منډل څلورم قانون څلورم قانون کې د څلورم قانون په هکله باید تاسو چې دا څلورم قانون د څه شي په نومو دا قانون د جینونو د جلاوالي په نامه یادوي. د څه شي په نامه یادوي؟ دا قانون د آزاده جینونو، وبخښئ هغه ما مخکې خبره د تیر قانون په هکله دا د آزادو جینونو په نوم نوموي. د آزادو جینونو په نومو د آزاده جینونو د آزادو جینونو یا په هغه علمي اصطلاح درته وایم law of independent assault. law of independent assortment. دغلته یو اثبات assortment د څه شي په نامه نوموي؟ دا قانون د آزادو جینونو په نوم. اوس آزاده جینونه څنګه درته دا څلورم قانون کې دا خبره وکړه منډل، ځکه دا خبره یې وکړله چې که چیرې مور او پلار د یو صفت څخه زیات صفتونه سره دا یو ځای شي، یو صفت نه زیاتو صفتونه په نظر کې ونیول شي، نو دغه زیات صفتونه په یو بل باندې تاثیر نه اچوي. څه شی نه کوي؟ تاثیر نه لري. که چیرې موږ ووایو دا ټیټ یا جګ صحیح، دا جګ قد دا د جګ قد دی، او دا موږ مخکې تاسو ته ویلې چې د شنه دانه ده د دغه جینونه صحیح ده، دغه صفت په دې باندې هیڅ اغیزه نه لري. ولې اغیزه نه کوي؟ ځکه دا ځان ته یو صفت ده او دا ځان ته یو صفت ده. څه ده؟ دا ځان ته صفت ده او دا ځان ته صفت ده. د دې صفت په دې صفت باندې هیڅ اغیزه نشته او د دې صفت په دې صفت باندې هیڅ اغیزه نشته. یعنی دغه منډل ویلي چې کروموزومونه سره څه کېږي؟ یو ځای کېږي. د کروموزومونو یوه برخه سره یو ځای کېږي. نو کله چې د کروموزومونو یو برخه سره د یو بل سره یو ځای کېږي نو په دې باندې اغیزه نه کوي. په څه شي باندې اغیزه نه کوي؟ په د دې جینونو صفت په دې باندې اغیزه نه کوي او د دې په دې باندې اغیزه نه لري. نو دا یې څه د آزادو جینونو په نامه ونومول چې یو صفت د بل صفت په باندې هیڅ اغیزه نه لري. په دې قانون باندې هم تاسو پوه شوئ چې دا قانون د منډل څلورم قانون جوړوي. ښه ګرانو زده کوونکو، تاسو د منډل د قوانینو په هکله باندې پوه شوئ چې اول قانون څه شی و، دوهم قانون څه شی و او دریم قانون او څلورم قانون. په دې باندې تاسو ټول پوه شوئ. راتلونکي ورځې لپاره تاسو به د منډل هغه علیلونه چې وایي علیل، موږ تاسو نن
تېره ورځو کې معلول وویلې، تاسې به د آلین په هکله باندې یو څه معلومات راټولوئ چې په راتلونکې ورځې باندې له خیره سره تاسو د ټولو کورنۍ دندې سرته رسولې وي. تر بیا مو الله عمل شه. د خدای په امان.